سلامونه دوستانو، بیا ښه راغلاستئ. الله دې وکړي چې روغ جوړ وئ او د کورونا د مرض نه په امن کې وئ. دوستانو، زه دا مې دوم ځل ده چې کورونا مې نیسي. یو ځل یې مخکې نیولی وم، ښه شومه، یو تقریبا یو میاشت مخکې شاوخوا و. بیا اوس وخت کې بیا نیولی یم چې دا یو هفته شاوخوا وشوه. نو اوس بیا نیولی یم، کور کې کرنټین یم. زه تاسو ته یو شی ووایم چې کورونا مرض چې ده زیاتره په ځوانانو دومره تاثیر نه کوي، خو که څوک مریض وي یا مثلا پخوانی مرض درلوده یا زخم درلوده یا د نفس تنګي مرض لري، دا شی د خلکو باندې ډېر خطرناک ده، یا عمر ډېر وي، یا د زړه اټیک هغه چې ورته وایي پیریان پې راځي، هغه ډېر مختلف نور هغه دي چې هغه دغه کس باندې ډېر تاثیر کوي. زه خپله لږ هغه در کومه، نور بیا ځو ویډیو مخکې ډېر زبردست ویډیو ده، هیله چې تر اخره ته ما سره وګورئ. دوستانو، زه چې اول ونیولم ما ته پته نه وه، او کله چې ما ته پته ولګېد چې زه کورونا نیولم ډېر وارخطا شوم، او زما نفس تنګي مرض پیدا شو. ملا پښې مې درد کو، سر مې درد کو، ډېر وچ ډېر شدید درد، او د مرۍ کې مې چې شی نښتی وي لکه چا چې په مرۍ کې خفه کړی. دوم ځل چې زه ونیولم، دوم ځل کې ځکه ما تجربه درلوده، اول ځل کې ما دومره تجربه نه درلوده. اول ځل کې ما چې دوا مو نه خوړلی، 2-3 ګولۍ درد مرد مې وخوړلې، نور شی نه و. نفس تنګي چې هغه ډېر پازابولم. هغه داسې نه و چې دایم و، لکه یو 15 منټه 20 منټه د باندې راغله بیا به ورک شو، بیا به چې 10 منټه د باندې راغله بیا به ورکېدله. خو زه به ویده کېدم چې ډېر هغه به شوم، د خوب ګولۍ به مې وخورې ویده به شوم، یا د درد ګولۍ به مې وخورې ویده به شوم، هغې سره ښه کېدم. نو دوم ځل یې دارې چې نیولم دوستانو، دارې ما تجربه درلوده چې څه باید زه وکړم. البته زما سره ملګري دي، هغه هم نیولي دي او زه یې هم نیولم. نو دا ځل یې دومره په عذاب نه کړم، خو بیا هم درد ډېر شدید درد لري، د ملا درد، پښو درد، سر درد، معدې درد، مسخل ځان ټول درد کوي. خو بعضې خلکو ته تبه راځي، مثال زکامي، پرنجېږي، مختلف هغه لري. خو زما چې نه پرنجېدم، نه مې زکام و، نه مې تبه وه، ځان مې ډېر کلک خوږېده، او ډېر د مرۍ کې مې لکه یو شی، دا اوس مې زه خبرې کوم، مثال یو شی به یې زه وشکمه، لکه د مرۍ کې چې یو شی نښتی وي، داسې یو هغه راځي. او داسې یو مثال ورکوي، لکه یو سړی چې راشي ستا خفه کوي، داسې نفس دې بندېږي، مثال حیران پاتې کېږي چې ولې زما نفس بندېږي. مثال دا د انسان دغه تنفسي هغه چې دی، دا داسې یو رقم جال غوندې نیسي، لکه مثال ته نشي کولی ښه په راحت نفس وباسې. نو هیله ده چې که چېرته د کورونا مرض کې خدای مکړه که چېرته اخته شوئ، ډېر وارخطا نه شئ، لکه دا مې ځوانانو دپاره ده، او خصوصا ما چې کومه تجربه وکړله، لکه دا دوم ځل شو زما، نو ځوان دپاره چې دومره خطرناک وي، زه وایم چې د غټ سپین ږیري دپاره، یا چې مریض وي یا کوم تکلیف لري یا زخمي وي، نو ډېر خطرناک ده. هیله ده چې ځان ډېر ترې وساتئ او ډېر جدي ونیسئ. زه وینم ډېر افغانان دي باور نه کوي، وایي موږ مسلمانان یو، دا یو. دا مسلمانو کافر نه لري، په هر انسان باندې مرض د آفت دی راځي. دا د کورونا بس دوستانو دې نه زو تېرېږو. راځو دوستانو، اوس ما یو ویډیو پرون جوړه کړه، زه تاسو ته ښایم چې هغه ویډیو بیا ډېر خرابه شوله. ما ده یاره زه اوس تاسو ته ښایم، لږ زه خپل تصویر وړوکی کړم، دا به زه لږ وړوکی کړم چې زه تاسو ته وښایم. البته دې سیټینګ ما صحیح نه ده برابر کړی، خو بیا هم خیر دوستانو، همداسې صحیح دی. ښه دوستانو، پرون ما یو ویډیو جوړه کړه ده، دلته به چېرته ډیسکټاپ موویز، دا ویډیو ده دوستانو چې پرون ما جوړه کړه. خو دې کې یو مشکل و چې دغه دلته که زه مخکې لږ راشم، دلته نیمایي هغه نه ښکاري. مثال که تاسو دلته ګورئ، دې کې چې زه دا نیمایي سیټ ما ته نه ښکاري، دا مشکل دې کې راغلی دی، دغه کې دا نیمایي سیټ نه ښکاري. نو مجبور یم چې دا ویډیو زه بیا جوړه کړم، ځکه هغه ویډیو باندې ما تقریبا دلته به تاسو ته ښکاري 40 منټه شاوخوا ما زحمت پې ویشتی و، اما چانس نه و، نو بس صحیح رانه. ښه اوس دې چې نه وځو دوستانو، اوس زه تاسو ته ښایم چې ویډیو د څه باره کې ده. البته ویډیو ډېره اوږدېږي، بخښنه غواړم، خو بیا هم د ډېرو دوستانو له هغه نه، او زه هم تاسو ته ښایم. دوستانو، زه یو شی تاسو ته وښایم، دلته تاسو که وینئ دا زما صفحه چې ده، فرض کړئ دا دې صفحه باندې که تاسو وینئ هېڅ شی نشته دی. مثال صرف دا لیکلی ویډیو اپلوډ، چې دا باندې کلیک وکړئ، ته کولی شئ ویډیو اپلوډ کړئ ډایرکټ، صحیح دی.
زه راځم څو ویډیوګانې د دې صفحې په هغه باندې جوړوم دوستانو. کله چې تاسو مثال صفحې ته راشئ، مثال خلکو ځکه د چا صفحې ته دلته لاړ شم، چا صفحه ده دا همایون افغان دی، د دې صفحه زه تاسو ته وښیم. مثلا د دې صفحه که تاسو وګورئ دوستانو ډېره منظمه ده، صحیح ده. دې چې که ګورئ، البته زما هم داسې وه، ما لږ هغه وکړه چې تاسو دپاره ویډیو جوړ کړه. ډېر دوستانو پوښتنه کوله چې په څه طریقه کولی شو موږ داسې یو ښه صفحه ولرو. لکه دلته تاسو ګورئ دوستانو دا صفحه چې ده ګوره لاندې ویډیوګانې دي، هغه ویډیوګانې چې ډېرې کتل شوي دي په دې هفته کې، مثال دلته ټولې ښیي، ټیم، تاریخ، هر څه ښیي. پلی لیست دغه ویډیوګانې چې دي مثال دلته ښیي، ډېرې مختلفې هغه دي. په دې اخر کې که تاسو وینئ دوستانو دلته ډېر چینلونه ښیي، لکه دا د اریانا تلویزیون دی، مثلا د موزیک باره کې، تلویزیون باره کې اریانا مزار دی، سټوري دی دغه، ها مختلف دلته زما خیال نور هم شته، د ډېر چینلونه دي چې دوی ثبت کړي دي، دا دوی پورې اړه لري، صحیح ده. خو یا خپلوان یا دوستان یا خپل یا هر څه چې دي هغه دوی کار دی. اوس زه تاسو ته یو شی ښیم دوستانو، زما یو بل چینل دی. زه بل چینل څنګه راولم؟ دلته به لاړ شم، مای چینل به ووایم، دې کې زه ولیکم. ما یو چینل جوړ کړی دوستانو، تیار نوم شته دی پښتو ګیمینګ PFG. دا چینل دوستانو، دې چینل ته تاسو کولی شئ راشئ، سبسکرایب یې کړئ، او بعد له هغې نه تاسو کولی شئ موږ سره لوبه وکړئ. لایف لوبه غواړم دې کې څوک هم ګیمینګ لوبه د سیټینګ باره کې دلته کې وینئ تاسو ما ویډیو جوړه کړې ده، او نور ډېر مختلف شیزونه په دې کې هم راځي. که ساتري دپاره تاسو کوئ، لوبه کوئ یا کوئ، نو دلته هم راتلی شئ. بس یله دې وکړي چې ښه. اوس راځو دوستانو دې ته که تاسو وینئ ما د هغه جوړ کړی دی، دغه شاته باکګراونډ تصویر چې ده د هغه دا ما جوړ کړی دی، مثال دلته لیکلي دي. دلته که تاسو وینئ دوستانو دلته ما غلطي کړې ده، پښتو مې مثلا د اپ مې اضافه کړی ده، غلط مې لیکلی دی، صحیح ده. نو زه باید دا اصلاح کړم، صحیح ده. دا ما اصل پښتو لیکه، خو اپ ته زما خیال نه شو، ما ډېر زر جوړ کړ، نو غلط لیکل شوی دی. یو خو دا باید اصلاح شي. بل دوستانو دویم زما چینل چې دی دلته که تاسو وګورئ ډېره ګډوډي دی که نه دوستانو. که دلته تاسو وګورئ دوستانو دې وخت کې مثلا ما ټلیفون نمبر پکې ورکړی و، فرض کړئ فیسبوک، ګوګل، ټویټر، او ګډوډ مثلا دلته ډېر مختلف. خو خیر وخت کې زما ګناه نه وه، ځکه ما په موبایل کې هغه کاو، کمپیوټر ټابلیټ مې لپټاپ مې وغه کې مې صحیح کار نه شو کولی، نو په دې کې ما کار کوم. دوستانو زه باید لږ انرژي م شکم، ځکه چې غاړه مې ډېره وچېږي. ښه دوستانو اوس دا تصویر زه غواړم چې بدل کړم. دا یې څه دپاره کوم چې ځکه ما نه ډېر دوستانو پوښتنې کړې چې د باکګراونډ تصویر څنګه د مونږ مکمل نه راځي. دا تصویر چې دا ډېر وړوکی سایز باندې راځي، او د دې مختلف سایز یي چې یو 40 په 100 کې اشاریه 100 کې، هغه به زه تاسو ته دلته ښیم. مثال په طور دلته ما سره یو اپ دی، دا اپلیکیشن چې ده کوین نام لري، دې چې به تاسو ګورئ کوین نام یې ده، هم کوین، او تاسو دا کولی شئ په موبایل کې انسټال کړئ، په ټابلیټ، په لپټاپ، په غټ کمپیوټر کې، په هر شي کې تاسو کولی شئ دا انسټال کړئ، صحیح ده. د دې ښه والی چې ده دوستانو، دې کې تاسو مثال د باکګراونډ تصویر، پروفایل تصویر، لوګو، تمبنیل، مثال د ویډیو دپاره، د کارت دپاره، د پوسټ دپاره، ډېر مختلف شیزونه دي. که تاسو دلته وګرځئ مثال ډېر شیزونه پیدا کولی شئ چې تاسو ډېر په راحته، ډېر په ښه سیستم دلته که تاسو ګورئ د انسټاګرام، سټوري، فیسبوک، پروفایل، هر څه دپاره چې تاسو وغواړئ دلته تاسو هغه پیدا کولی شئ. د هغې په هغه باندې تاسو کولی شئ یو شی ولیکئ. خو دې کې یو مشکل ما پیدا کړ چې دا چې دی مثال په بعضې پښتو خط یا فارسي خط باندې په دې کې بعضې هغه کې نصب کېږي، بعضو کې کېږي، بعضو کې نصب کېږي. ښه دوستان دلته که تاسو ګورئ ډېر مختلف شیزونه دي. زه به تاسو ته مخکې دې کې ښیم، هیله ده چې وړو کې ما سره اخر ورسئ، او کوم سوال پوښتنه لرئ آینده کې دې په باره کې نورې ویډیوګانې هم لرم، نو هیله ده لاندې کمنټ کې ولیکئ.
ښه دوستانو دلته که تاسو وینئ هر څه دپاره دلته که تاسو وګورئ مثال دا بعضې کتابونه خلک لیکي یا مثال یو پوسټ هغه چاته لیږي کمپنۍ ته کوم خپله شهادتنامه یو شی لیږي مثال په دې طریقه تاسو کولی شئ دلته لیکلي پرسونل هر څه شي کوئ سمپل ډېر شیزونه دي چې هغه دې کې تاسو کولی شئ پیدا کړئ خو زمونږ ډیټول سره کار نشته دی زه البته تاسو ته صرف د باګرون هغه وسخیم بیا آینده کې به نورې ویډیوګانې مې ورته پرې جوړې کړم نو دلته دوستانو زه تاسو ته یو شی بل وښیم مثال که دلته تاسو یوټیوب ته لاړ شئ ډېر شیزونه راځي هوم راځي ویډیو راځي پلی لیسټ راځي کمیونټي راځي چینلز راځي اباوټ راځي مثلا که ویډیو ته لاړ شئ دلته ویډیو درته ښیي صحیح ده مثال ته ویډیو ښیي پلی لیسټ ښیي پلی لیسټ کې مثال ما چې کومې ویډیوګانې سب کړي دي هغه ښیي مثال کمیونټي دی دې چې هغه کوم هغه چې ته کوې مثال پوسټ دلته کومې ما عکسونه شیر کړي دي لینک لیک کوي چې کله کله ما هغه بل چینل ویډیو شیر کړي دلته هغه دی ما هر شي ورسره لیکلي نه دي کولی شي چې ورسره ولیکئ دې چې کولی شي چینلونه سب کوي کوم چینلونه چې تاسو دلته چې تاسو که سبسکرایب کړي مثال دا چینل چې دي دا کولی شي آن کړئ دې کې تاسو ته ښیي دوستانو ته هم ښیي لکه مثال څوک درته وښیم اوس داسې څوک نشته زه درته وښیم خیر یوټیوب کې زه ډېرې ګوتې نه یم ځکه کاپي رایټ راځي ښه دوستانو اوس راځو بېرته چېرته ځو کوین ته راځو صحیح ده دلته ما تصویران جوړ کړي دي زه تاسو ته بیا له سره باید جوړ کړم ځکه چې ما چې کوم یو جوړ کړي یو مثال فرض کړئ دا یو ما جوړ کړی یو صحیح ده دې کې یو مشکل چې دی تاسو که وینئ دا د اس په ځای باندې پی راغلی ده صحیح ده اوس د دې اصلاح کول پکار دي مثلا که زه لاړ شمه فوټوس د یو ته دا یو صحیح ده دا وریږي دوستانو دا اصلي د دې هغه چې دی کلب دی دلته کلب خو خیر دې کې نشي کولی بیا کار وکړي لکه بعضې شیزونه دي چې دې کې وکاروئ خو د دې تصویر اصلي چې دی زما خیال ثبت شوی دی کوم تصویر چې سیو شي هغه دوباره نشي وکارولی ښه خو زه تېر شه دې ته بیا راځو دوستانو دلته که تاسو وینئ دا تصویر ما جوړ کړ پرون په دې باندې ما ویډیو جوړه کړله یوه ګنټه ما ویډیو پرې جوړه کړله اما مشکل دا شو چې هغه ویډیو بیا له سره مجبور یم چې جوړه کړم ځکه هغه ویډیو چې وه نیمایي راغلی وه فرض کړئ دغه جې پورې راغلی وه دې جې پورې دلته تاسو ته ویډیو کې کار تر اوسه تاسو ته ما وښوده بیا هم تاسو ته وښیم چې سر هم لږ زره خلاصي زما مطلب څه زه کولی شم هغه ویډیو هم شیر کړم درته خو هغې ویډیو کې مشکل دا دی چې که دلته تاسو ګورئ مثلا زه هغه دلته وګورئ دې جې پورې راغلی وینئ مثلا کوم ځای کې زه سیو کومه ډاونلوډ کومه هغه ځای نه ښیي هغه ځای ډېر مهم دی تاسو دپاره فرض کړئ دا ځای تاسو ته نه ښیي دا ځای دا ډیلیټ دا کولپ کول دې ځای کې سیو کول مثال دا ځایونه تاسو ته نه ښیي صحیح ده نو اوس زه غواړم چې دا له سره تاسو ته جوړ کړم سره څنګه جوړیږي مثال زه بېرته هم ته ځم دلته به ولیکئ دوستانو یوټیوب چینل آرت صحیح ده مثلا فیسبوک ته کولی شئ تاسو فیسبوک کاور ولیکئ مثال لوګو تبنیل هر شی کوئ تاسو ولیکئ مثال زه لیکم یوټیوب تبنیل صحیح ده دلته ټول راځي یوټیوب تبنیل یوټیوب ایکسنس ویډیو ایډس یوټیوب اوټر انټرو یوټیوب تبنیل مختلف راځي موزیک چینل آرت یوټیوب آرت فیسبوک که تاسو ولیکئ فیسبوک هم راځي ډېر شیزونه دلته که تاسو ګورئ فیسبوک ایډ راغی فیسبوک اپ ایډ راغی فیسبوک کاور راغی دا د فیسبوک شاته وړوکی تصویر چې هغې ته راځي فیسبوک انوایټ راغی کاور فیسبوک پوسټ راغی شاپ سټوري ویډیوز ډېر شیزونه راځي انسټاګرام هم دا رقم راځي ټیک ټاک انسټاګرام دلته تاسو انسټاګرام پروس انسټاګرام ریلیز ویډیوز انسټاګرام سټوري ویډیو خو ډېر مختلف شیزونه تاسو کولی شئ ایډ کارډ هم کولی شئ تاسو جوړ کړئ مثلا فرض کړئ زه ایډ کارډ باندې کلیک کوم
تاسو مختلف کارډونه دلته راځي چې کوم کارت تاسو انتخابوي. دوستان دا اپ چې د ډېر یو زبردست اپ دی. په دې اپ کې تاسو کولی شئ درته وایم چې هر څه جوړ کړئ، خو یو مشکل دا چې دا په پیسو باندې هم ده، خو هغه طریقه دلته ښیم چې څنګه تاسو پرې کولی شئ استفاده کوئ. پرې تاسو په څه طریقه کولی شئ استفاده کوئ هغه طریقه هم زه درته ښیم. ښه راځو دوستانو، دلته اوس موږ کار دی د یوټیوب دې تصویر سره. صحیح ده، موږ غواړو دا تصویر جوړ کړو. نو دلته زه لیکم یوټیوب چینل آرت. صحیح ده، دې کې به زه هغه تصویر انتخاب کوم چې پرون ما انتخاب کړی و. البته دا خو نو زما خیال دا دلته به زه ولیکم ټکنالوژي. دا تصویر پرون ما انتخاب کړی. دوستانو تاسو ته تر اوسه ما وښوده د تصویر دیجې کې چیرته و. دا دی نه، ما په دې شکل جوړ کړی و. که زه تاسو ته غټ کړم، په دې شکل وینئ، په دې شکل ما جوړ کړی و. زه اوس تاسو ته دا طریقه ښیم. صحیح ده. ښه دوستانو، ویډیو بخښنه غواړم اوږدېږي، اما نه کېږي چې ویډیو اوږده نه شي. ښه په طریقه زه تاسو ته ونه ښیم نو نه کېږي چې یو شی په 3 دقیقو بعضې خلک وایي ستا ویډیوګانې ډېرې اوږدې دي، کتلی نه شو. نو چې ډېرې اوږدې دي مغسې ډېر کار هم غواړي. نه، اوس نه کېږي چې هر شی تاسو په زه تاسو ته زر وښیم او بېرته پرې پوه نه شي، بیا سړی ماته زنګ وي مسیج کوي چې دا تا دې شي زموږ پوه نه شو. دیجې کې دوستانو دا خط چې ده دا ټول خط مثلا په دیجې باندې راځي. دا خط چې ده باید په دیجې کې تیجې سره برابر شي. دیجې سره تاسو څنګه برابرولی شئ؟ زه اوس تاسو ته ګورم طریقه ښیم. دا به چې لږ ذره اوږد کوئ، البته نه به یې ډېره بره وړئ نه به یې کته وړئ. دلته که تاسو وښوروئ تاسو ته یو علامه درکوي. مثال دلته لیکم PAFG تکنیک. صحیح دی. دا رقم دلته یو خط بل هم شته وړوکی دوستانو. دې کې ما فیسبوک کې ما یو پوسټ کړی پرون د هغه دپاره، یا صبر که زه کولی شم دې جینم دا را کاپي کړم. یو منټ، دلته ما تیار اچولی دی. دا دی که نه، دا نه کاپي کېږي، دا نه کاپي کېږي زما په نظر. صبر، نه دا نه کېږي، دې نه تېر شه. ښه زو فیسبوک زما پروفایل ته دا دی زموږ چینل ته ښه راغلاست درته وایم. صحیح غلط خو مې نه لیکلی، صحیح وي زما په نظر. دا کاپي کو. دا ولې ما کاپي کو دوستانو؟ دلته ما سره کیبورډ چې دی جرمني ژبه او انګلیش دی، پښتو باندې نه ده. البته پښتو ته ما وړي، خو بیا ډېر سخته ما را تر اوسه کار نه ده پرې کړی، لکه ډېر مشکل وي. دوستانو دا به داسې خط پرې کش کوئ. دا زه لږ تاسو ته غټ کړم. دا رقم مثلا دیج کې به کلیک وکړئ. دیج کې چې کله د هغه نقطه راغله بیا به داسې خط پرې کش کوئ، ټول به دا لرې کوئ. دیج کې به پیسټ ووایئ، هغه کوم شی چې تاسو کاپي کړئ. دا څنګه تاسو کولی شئ ولیکئ؟ مثلا ما له موبایل له خپل پروفایل باندې یو شی ولیکه، هغه مې راواغسته، دلته مې کاپي کړه. صحیح ده. دا هغه به زه لږ لرې کړم. دا یو ټکی دلته خو اضافه راغلی، اوس صحیح شو. صحیح ده، لږ وړوکی. البته دا شیزونه باید تاسو لرې کوی شئ. ښه دا نقطه چې ده دا کولی شو موږ دلته ولګوو. دا کولی شو وسط کې دلته دا سور خط چې راځي پې دوستانو تاسو ته به ښکاري چې دا مابین کې اوس راغی. صحیح ده. دا راتلی شو، کولی شو داسې ورته نږدې کړو. صحیح دی. دا ټکی باید دیج نه ډیلیټېږي دوستانو. یو شي باندې چې کلیک وکړئ داسې علامه پرې راشي، بیا کولی شئ دیج نه ډیلیټ کړئ. صحیح دی. ښه دلته دا ټکي که وینئ دوستانو، دا د سپیکر غوندې هغه چې دي، دا کولی شئ تاسو جابجا کړئ، کولی شئ لرې کړئ بیخي، هغه ستاسو کار دی که نه. خو زما په نظر که داسې راشي فرض کړئ دا رقم، او که ساده راشي بیخي به صحیح. زما په نظر چې بیخي لرې شي. ښه
داسې هم ډېر ډیزایني راځي عامه پرزیلي رقم څه رقم ښکاري داسې هم ډېر ساده راځي خو زه تاسو ته اوس نورې طریقې هم پکې ښیم چې هغه څیز تاسو څنګه کولی شئ دا به لږ وړوکی کوي دوستانو دې شکل دلته زه دا ګورئ دغه درې خطه چې راغله دا صاف دې سره برابر شو که لږ بره وکوزه شي بیا تاسو ته ښیي چې یوې خوا سره برابر ده مثلا که دې مابین کې شي بیا درې وړ سره برابر دی دا یو ټکی به لرې کړو اوس په الحال دې کونج ته که دا به هم لرې کړو دا یو دې جي کې صحیح دی اوس صحیح مابین کې برابر شو صحیح ده دې کې یو شی دی دوستانو مثال دا رنګ چې دی زما خوښ نه دی او دا ډېر وړوکی دی دې چې تاسو راشئ دې غجي ته دا ای باندې چې دلته که تاسو وګورئ شین غوندې رنګ لري دې باندې چې کلیک وکړئ دلته تاسو ته مختلف رنګونه راځي دا لاندې رنګونه چې دي مثال په طور دغه پیکا رنګونه دي بره چې دي ډېر تیز رنګونه دي مثال زه انتخابم سور دلته تاسو وینئ سور شو که زه انتخاب کړم سپین مثلا سپین شو خو تیره سپین شو صحیح ده دلته بیا سپین څنګه تاسو کولی شئ فول سپین یې کوئ دې ځای باندې به کلیک وکړئ نیو کلر باندې دلته تاسو کولی شئ دا وښوروئ دا رقم سور سپین هر رقم چې رنګ وي تاسو کولی شئ برابر کړئ خو زما دا یو خوښ نه شو زما په نظر دا به ډېر صحیح خو دې ځای نه دوستانو دې ځای نه کې تاسو ته ښکاري یو 18.7 دی نه دلته تاسو کولی شئ دا لږ غټ کړئ فرض کړئ زه وښیم 28 یعنې لږ غټ شو اما لږ نور هم باید غټ شي 240 صحیح دی 240 لږ غټ راځي خو خیر دومره ډېر زبردست راځي که د دې دا رنګ یو بل رنګ شي نو ډېر به ښه وي داسې جاله غوندې غورځوي چې نه پوهېږم تور خو بیخي ورکوي ای کورونا مونږ خو دې مړه کړو ښه دوستانو تاسو کولی شئ دا مثال په طور داسې کلیک کړئ او د دې رنګ مثال داسې په هغه خبره اچا رنګ پیدا نه شو داسې زبردست رنګ کولی شو دې ته لاړ شو دا رقم په هغه باندې تاسو کولی شئ دې رنګ لږ ذره وښوروئ را وښوروئ څه طریقه تاسو خوښ تاسو کولی شئ دې جنه وښوروئ دوستانو دې جنه رنګ تیزیږي او دې بر جنه چې ده تاسو کولی شئ رنګ لږ ذره ډیزاین کوئ فرض کوئ کار څومره تاسو خوروئ هماومره رنګ ډیزاینیږي صحیح دی او دلته یو شی بل هم دی دوستانو ستاسو ته وښیم چې دا کولی شي دا خط لږ نازک باریک ډبل کوي دې ته که تاسو راغئ د HK موډلر څه ده دې باندې به کلیک وکئ دلته تاسو ته مختلف هغه راځي فرض کړئ دا کوم هغه چینجېږي ډیزاین یې چینجېږي چې په کوم ډیزاین ستاسو خوښ یې مثلا تر اوسه په دې موډل کې وو زه کولی شم دوستانو دا ستاره دی چې دا غشی څه وینئ دا شی په پیسو ده دا که تاسو ولګوئ دلته تاسو ته ښیي چې تاسو باید پیسې پرداخت کړئ صحیح ده مثلا دلته لیکي 10 ورځې یې پرېږده بعد له 10 ورځو باید ته پیسې واچوې بعضې شیزونه دي په پیسو دي دا رقم سټوري چې راځي دا زیړ ورسره دا په دې معنا چې دا پیسې غواړي او که دا نور کوي دا مفته دي دا تاسو نه پیسې نه غواړي
بیا اسانه راډیو کوي. بیا تاسو ته کوم چې مشکل جوړي کله تاسو ټول کار ختم کوي بیا چې کله ډاونلوډوي تاسو ته وایي چې تاسو باید پیسې پرې کړئ بیا مجبور یې ډېر چینجز راولئ چینجز کې بیا تاسو ته مشکل جوړي. خو زه تاسو ته یو طریقه ښیم که ویډیو تر اخره وګورئ زه تاسو ته طریقه ښیم چې دا په څه طریقه پرې مغه چې په پیسو ده هغه څنګه کولی شئ پرې استفاده کوئ. ښه ما په نظر دا صحیح دی دا یو صحیح دی. ښه دا شو دوستانو خط لیکل صحیح دی. اوس د دې ډیزاین هم لږ مهم ده کنه تاسو غواړئ چې لږ ډیزاین هغه برابر کړئ. دوستانو ډیر خلک دی فوټوشاپ دی مثال د اډوبي فوټوشاپ دی د کینګ ماستر دی مثال ډیر مختلف دی لیر دی په موبایل کې ډیر اپونه ډیر مختلف فوټوشاپ دي چې هغه باندې تاسو کولی شئ لوګو جوړه کړئ. اما په دې فوټوشاپ کې تاسو ته ښیم چې په دې کې ډیر مهم ډیر مختلف او ډیر ډیزایني هغه تاسو کولی شئ پرې استفاده کړئ او دا کولی شئ تاسو کمپیوټر ټابلیټ لاپټاپ موبایل په هر څه کې تاسو کولی شئ دا ډیر په اسانه طریقه استفاده کوي. ښه دوستانو دا خو جوړ شو دام جوړ شو دام جوړ شو. اوس یو شي ته ډیر ضرورت لرو چې هغه دی ډیزاین. دلته که تاسو وګورئ دوستانو مختلف مثال دلته تاسو یو شی کولی شئ ولیکئ تاسو ته ډیر شیزونه راځي مثال کار شی تاسو وغواړئ فرض کړئ زه غواړم د کمپیوټر باره کې کمپیوټر راغی صحیح ده دې باندې چې کلیک وکړئ مثلا تاسو مختلف د ډیزاین هغه درکړي مثال دا ډیزاین چې دا ما اوس وکړو دا هم شته پکې مثال دی کې نور شته د ګیمینګ دی مثال هکر هغه دی دا هم د ګیمینګ د کامرې سیستم دی مثال زه لیکم فیسبوک دلته که تاسو ووینئ د فیسبوک هغه دپاره چندان هغه نشته دی صحیح ده. ښه خو شته دی هغه په بل هغه کې زه ستاسو ته ښیم فیسبوک پیج کې مثلا دلته که تاسو وګورئ ډېر مختلف عکسونه دي تاسو د هر شي باره کې عکس وغواړئ فرض کړئ زه د افغانستان باره کې یو شی لیکم افغانستان صحیح مې ولیکم بلکل. ها مثال تبلیغ راځي ماشومان عکسونه دي کوم شیزونه تاریخونه دي قالینې دي بیرغ دی ډېر شیزونه دي چې د افغانستان بیرغ کې تاسو کولی شئ دې کې والی فرض کړئ پاکستان که تاسو وښیئ پاکستان مثال فلیک دی ډېر مختلف جزونه راځي پکې هر شی چې تاسو وغواړئ هغه کولی شئ دلته سرچ کړئ مثلا عکسونه هغه شیزونه چې عکسونه وي فرض کړئ مثلا دا که تاسو ته ښکاري دا عکسونه دي منظرې د خلکو مختلف آپشنونه هغه دي او که تاسو غواړئ چې ایموجي والی ایموجي مثلا هغه خندا شیزونه مثال کارټوني سیستم وي هغه په دې کې تاسو کولی شئ. دلته که تاسو وینئ ډېر مختلف ایموجي لري دا په هر څه باره کې لري مثال زه یو ایموجي که دلته راوخلم دلته که تاسو وینئ دې کې وینئ سی آل دا سی آل باندې کلیک وکړئ بیا ټول تاسو ته ښیي مثلا دې باندې ما اوس کلیک وکړم زه غواړم په دې کې یو شی انتخاب کړم چې د لوګو سره لږ وخوري فرض کړئ دا یو مخکې ما انتخاب کړی و ډېر زبردست دی زما ډېر خوښ دی مثلا دې چې ته که راشي صحیح ده دې کې دا یو اغزه لرې کړمه دا یو دې دلته وي مثلا دا باید د دې مابین کې راشي صحیح ده اوس دا مابین کې راغی صحیح ده لږ به یې وړوکی کړو ښه دا کولی شو اوس دې کې مثال په طور بعضې شیزونه دي چې هغه سیو کړو فرض کړئ زه دې کې ماته ډېر مهم دي چې مثلا انستګرام ورکړم یوټیوب ورکړم فیسبوک ورکړم لکه دې بل کې چې ما ورکړي که تاسو ته ښکاري صبر دا بل ما په دې شکل جوړ کړی تاسو ته به ښکاري یعنی ډېر زبردست راغلی ده
دا سور هغه خط صحیح نه ده راغلی، دا زما زړه چې بیخي لرې کړم. خو بیا هم دوستانو ستاسو څه نظر ده؟ تاسو لاندې کولی شئ کمنټ کې ولیکئ، آینده کې زه کولی شم دا لرې کړمه. البته زه ستاسو لپاره جوړوم، خو زه کولی شم نور هم ښه ډیزاینران زه وایم چې ډېر وخت ونه نیسي. که تاسو غواړئ چې ښه پرفیکټ لوګو جوړه کړئ، تاسو ډېر څیزونه کولی شئ لرې کړئ، انتخاب کړئ، بیا کېږدئ، بیا لرې کړئ، ډیزاین برابر کړئ، بیا کولی شئ یو ښه لوګو هغه جوړ کړئ، باکګراوند تصویر جوړ کړئ. صحیح ده؟ دا مابین شو، صحیح شو. دوستانو تاسو اوس د مابین شین خط باندې کلیک کوئ نه کېږي، ځکه دلته کلیک کوئ په دې غټ هغه باندې کلیک کېږي. که کله هم تاسو غواړئ چې دا شنه خط باندې کلیک وکړئ، تاسو به دا یو لرې کړئ، دا بل باندې کولی شئ اخوا دخوا لږ برابر کړئ. فرض کړئ داسې، نه اوله دا برابر کړئ ښه متوسط، بیا کولی شئ دا پسې رپې. زه باید دا لږ وړوکی کړم، ډېر غټ دی، دومره صحیح دی. اوس دا راځي وسط، لږ باید بره راشي داسې ده، نه پوهېږم څنګه. کولی شئ دوستانو داسې تاو راتاو هم کړئ په شکل دا رقم، خو دا رقم ډېر ډیزایني راځي زما په نظر. داسې بد نه راځي. دا زما خیال دی هغه سره برابر نه دی. اوس په توله برابر شو، دا هم په توله شو. صحیح دی؟ کولی شو چې لږ تاو کړو دقه شان، بلکل صحیح. اوس دوستانو که تاسو غواړئ د دې شي رنګ بدل کړئ، صحیح ده، د دې رنګ بدلوئ، تاسو کولی شئ دې نه رنګ یې بدل کړئ. فرض کړئ سور زه لګوم، ډېر زبردست راځي، دا هم صحیح راځي. دا هماغه رنګ شو، دا شو، دا شو، دا سور زما ډېر خوښ شو، دا سور صحیح دی. صحیح دی دا شکل. دلته که ګورئ ما ورسره د یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک هر شی ورکړي. صحیح ده؟ اوس کولی شئ دوستانو دې کې تاسو ولیکئ چې هر شی ولیکئ تاسو ته ډایرکټ راځي. فرض کړئ زه لیکم ټیک ټاک، ټیک ټاک مې غلط ولیکه که صحیح مې ولیکه؟ غلط مې ولیکه. ټیک ټاک دا دی. ښه، دا به داسې وړوکی کوي دوستانو. دلته تاسو ته شمارې ښیي، لاندې که وینئ ښکایي شمارې وي 154 H مثلا 103. صحیح ده؟ دا یې سایز درته ښیي چې په کوم سایز تاسو غواړئ برابر یې کړئ، یې په 80 اوسي، ډېر صحیح دی. مثال دې وسط باندې چې راشي لږ ذره کته دغه کې دا شکل ډېر صحیح راغی. اوس دلته لیکو فیسبوک، ها فیسبوک به هم راواخلو، وړوکی 80 شپېته سو، ډېر غټېږي، دا هغه صحیح دی دومره. مسافه چې ولګي لږ باید غټ شي. درې 80 صحیح دی.
ځکه دوستانو دا وړوکی ته نو لږ کار غواړي چې صحیح باید برابر شي. ښه اوکې، کولی شو لږ یې غټ کړو نور هم 15 صحیح شو. اوکې اوس راځو دوستانو یوټیوب ته. یوټیوب کمان یوټیوب سو صحیح ده، دا به م راولو څو ته 8 صحیح ده. ها دا شو یوټیوب. یو شی بل پاتې شو انستګرام. تاسو کولی شئ نور شیزونه هم اډ کړئ پکې، هغه ستاسو کار دی. خو زه دا درې شیزونه پکې اډ کوم. انستګرام دا ما چې ولیکل یاره دوستانو زما کیبورډ چې دی کله په انګلیش کې یو څه نه پوهېږم چې انګلیش کې ده که دوج کې ده. انګلیش کې ده صحیح ده. انستګرام املا مې صحیح نه ده دوستانو، بیا کار کولی شو. خام دا شو انستګرام صحیح ده دوستانو. دا به راوړو دلته زما په نظر دوستانو بعد رانغی صحیح دی. دې کې اوس یو شی دی دوستانو چې زه غواړم دا ټکی چې دی دلته یو بل شی ولګو. څه شی به ښه وي؟ څه ټکنالوژي باره کې که زه یو شی وګورم टेक्नोलॉजी में पसंद टेलीकॉम gold shops lens enjoy fun. دوستانو دام صحیح دی، بد نه دی. زه غواړم چې یو شی ولګوم چې ډېر زبردست راشي. دا باید لرې کړم. ایجن ریلیټ کېږي کله دلته دوستانو تاسو کله کلیک وکړئ دې کې تاسو ته ډېر اپشنې درکوي که تاسو وینئ. مثال دې نه کولی شئ د بعضې شي شا خالي کړئ، هغه شاته غواړئ باکګراوند شی ولګوئ، قلف یې کړئ، مثال ته کوپي کړئ، که دا ځای وي مثال ته یو بل تصویر کوپي کړئ لاندې ولېږي، اډ پیج کړئ، نو ډېر کارونه کولی شئ. زما په نظر دوستانو یو ښه شی انتخاب کړم، دا هم بد نه دی. څنګه په دې کې راشي ډېر زبردست راځي. دې نه کولی شي باک لاړ شي دوستانو. دې نه یو شی که وړوکی شي ډېر یا غټ شو یا ورک شو یا ډیلیټ شو
تاسو کولی شئ بیرته یې بیک کړئ یا بیرته جوړ کړئ. ها دوستانو دې کې شاید ستاسو رنګ خوښ نه شي نه. فرض کړئ دا اوس لیټ دی، یو خوا سپینه ده یو خوا زیړه ده نه، لاندې شنه ده، 3-4 رقم رنګ ده دې کې. دا څنګه کېدای شي چینج شي؟ دا کولی شي چینج شي. دلته تاسو کلیک پې وکړئ، فرض کړئ نه دلته کلیک پې وکړئ او لاړ به شئ که نه د دې کالر نشي چینج کېدی. بخښنه غواړم ته ودرېږه. نه دا ځکه په پیسو دی. دلته تاسو وینئ دوستانو چې کوم شی په پیسو وي هغه موږ نشو کولی استفاده کړو. خیر په ډېر شیزونو کولی شئ تاسو رنګ چینج کړئ. ته زه مثال یو بل شی درته وښیم. مثلا ټکنالوژي وه کوم ځای کې وه دې ځای کې وه صحیح دی. فرض کړئ دا موبایل ده، د دې اوس کېدای شي تاسو رنګ چینج کړئ. صحیح ده. دلته که لاړ شئ دې کې کولی شئ تاسو یې رنګ چینج کړئ. هر رقم رنګ چې وغواړئ د دې کولی شئ رنګ چینج کړئ. صحیح ده. خو زه دا نه استعمالوم، خوښ مې نه شو. بعضې شیزونه دې رنګ یې نه چینجېږي، بعضې دې رنګ یې ښه صحیح چینجېږي. دوستانو دا خط زه لرې کومه صحیح خوند یې رانه کړ، لکه ډېر ستا مې خرابه کړی. دا شی هم لرې کړه، دا دلته په لږ صفایي وکړو. دا که دلته راشي ډېر بد نه راځي زما په نظر. اما دا دوه شیزونه چې دي دا کولی شئ تاسو داسې ورک هم کړئ، کولی شئ ډیلیټ هم کړئ، ستاسو کار دی. کولی شئ دې جینه بیرته هم راولئ ورڅ وګورئ یو بیرته راتلی شي. مثال دې جینه کولی شئ بیرته یې په جای سره ولګوئ. ښه زه یو شی انتخاب کوم چې څه شی وي ښه به وي. مثال دا د پلی هغه دی، کولی شو فرض کړئ دې ځای کې دا پلی هغه ولګوو نه، مثلا په دې شکل لږ ذره باید چې منظم شي. تر دې رنګ چینج کو څه سیستم باندې راځي. Don't like me. دوستانو یو خبره ته وکړم دوستانو، دې کې تاسو کولی شئ د هر شي یا د ایموجي یا د مثلا د کارټون یا د هغه په سیستم باندې تاسو پیدا کړئ او خپل لوګو خپل هغه کې پرې استفاده کوئ. تاسو باندې کوپی رایټ هیڅ شی نه راځي. یو شی درته وایم که دا شی تاسو وغواړئ چې په ویډیو کې استفاده کوئ، مثلا یا خپل ځان ته بیکګراوند جوړ کړئ کاپي کړئ، مثلا بزنس لپاره وکړئ، بیا شاید مشکل درته جوړېږي، خو ډېر نه جوړېږي ځکه دا آزاد سایټ دی. دې باندې څوک تا باندې هغه نشي نویدي، ځکه دې ته رنګ چینج هر څه کې څوک نشي کولی ستا مخه ونیسي. دوستانو ویډیو به ډېره نه اوږدوو، یو شی زه انتخابوم خاص ستاسو دپاره، البته زما به خوښ یې به خوښ نه وي، خو ستاسو دپاره زه صرف یو شی انتخابوم چې ویډیو ډېره اوږده نه شي. فرض کړئ دلته زه لیکم ګیم کمپیوټر هم صحیح دی.
زه صرف دا ویلان انتخابوم. صحیح دی. تاسو کولی شئ یو بل شی انتخاب کړئ، یا ستاسو زړه ده، خو زه صرف ستاسو دپاره دا شی انتخابوم او دغه چې کې لږ هم ډېر وړوکی. صحیح دی. کولی شئ دا رقم دغې برابر کړئ. ها لږ ذره سیستم یې صحیح نه شو. کولی شئ تاسو خپل تصویر هم پکې استفاده کړئ دوستانو. دا طریقه به هم زه درته وښیم، دا صحیح نه راځي. زه دا لرې کومه بیخي ډیلیټ کړم. دې کې زه کولی شم فرض کړئ کولی شئ داسې یو شی انتخاب کړئ. فرض کړئ زه رنګ ځم سوریا شین. دا رنګ صحیح دی. دا زه کولی شم دا رقم رنګ انتخاب کړم. دوستانو دا یوه ساده لوګو. اوس یو شی زه تاسو ته وښیم دوستانو. دا که کله تاسو غواړئ مثال تصویر ولګوئ، فرض کړئ دې کې تصویران دي نه، تاسو کولی شئ دا تصویر ولګوئ. دیو کې تاسو کولی شئ خپل تصویر اپلوډ کړئ. فرض کړئ دلته ما جوړ کړي دي، وینئ تاسو تصویران دي. دې چې نه کولی شئ تاسو یو تصویر اپلوډ کړئ. دې ډیوایس باندې چې کلیک وکړئ، دلته تاسو هر تصویر کولی شئ اپلوډ کړئ، دې باندې ولګوئ. کولی شئ انسټاګرام، فیسبوک نه یو شی راواخلئ. مثلا دلته زما د فیسبوک تصویران راځي. که زه وغواړم فرض کړه یو تصویر سیو کړم، دلته شاتو تاسو ګورئ سیو بیکګراوند باندې تصویر راځي. مثال کولی شئ دا پیکا کړئ. مثلا دا رقم ډېر رنګ مالي هغه هم لري، سره کمښت کوئ. خو زه تصویر خپل نه لګوم، داسې ساده. صحیح دی. اوس یو شی په کار ده دوستانو چې دې ټولو نه مثال ټیسټ ولیکئ. دې کې کولی شئ تاسو یو شی ولیکئ، اضافه کړئ. فرض کړئ دا رقم زه کلیک کومه، یو شی راځي، کولی شئ ولیکئ بیرته. زه دا لرې کومه، مثال دا رقم سیستم باندې یو شی انتخاب کړئ، ولیکئ. ډېر ښایسته ډیزاین لري. په دې کې کولی شئ تاسو د موزیک ولګوئ. مثلا دې نه ډي وي ډي جوړه کړئ یا تصویر جوړ کړئ، ویډیو جوړه کړئ. مثلا تاسو کړي بعضې ویډیوګانې دي، انیمیشن ویډیوګانې دي، کولی شئ ډېرې ویډیوګانې باندې دلته هغه وکړئ. باکګراوند هغه چینج کړئ. فرض کړه دا تور ده، اوس ما بل ولګاوه. مثال په طور زه بېرته هغه راوړم دا رقم. فیسبوک نه تصویران راوړئ او دلته کولی شئ فولډر هر څه لینک شیانونه هم ثبت کړئ. زه بېرته راځم دوستانو. دلته دې کې تر اوسه ما یو شی کلیک کړی و چې هغه دا و زما خیال. دې کې که زه یو څلور کونجه هغه پیدا کړم، فرض کړئ دا یو زما خیال صحیح دی. صحیح دی. دا رقم تاومه، که دا وکړي ښه صحیح غټ شي. نه دا صحیح نه راځي.
یو بل چې داسې اراده لري څلور کنجنه ده ګرده کولی شم دا انتخاب کړو دوستانو مخکې مې چې انتخاب کړی و مثال خو دا دلته څنګ باندې غټېږي نه لکه صرف کولاویږي دې چې که به هغه درلودی چې غټېدلی بیا ډېر صحیح راته مثال په طور په دې شکل څنګه کولی شو دا لږ وړوکی کړو رنګ یې زه چینج کړم څنګه راځي نه ښه دوستانو نو ویډیو به ډېر نه اوږدو دغومره ساده صحیح دی خو بیا هم زه کولی شم بیا هم چینج کړم چې یو شی وغواړم ښه صحیح شی جوړ کړم ستاسو دپاره دا صرف ما جوړ کړي صرف تاسو ته مې وښوده دا سیټ کولی شي تاسو را ډاونلوډ کړئ که تاسو په کار وي زه لنک هم درته شم که بیا هم پیدا نه که کوم پوښتنه سوال هم درلود دې ویډیو لاندې ولیکئ زه په موبایل کې بیا ویډیو درته جوړوم او دا وایي کمپیوټر ویډیو نو تاسو کولی شئ دا په موبایل کې هم استفاده کړئ کمپیوټر کې هم استفاده کړئ ډېر په اسانه طریقه اوس راځو دوستانو دلته ډاونلوډ دی صحیح دا کولی شئ تاسو ډاونلوډ کړئ دلته درې شیزونه دي چې دا په پیسو دي دلته که تصویر سایز وینئ دوستانو 1440 پکسله دی او 2280 سایز دی صحیح ده دا څنګه کولی شئ تاسو دا ټول تصویر دی صحیح ده زه ډاونلوډ کوم شاید پیسې ونه غواړي همدا شو پیسې ونه غوښتې صحیح ده اوس یو شی دی دوستانو کله چې تاسو تصویر اپلوډ کوئ فرض کړئ زه دلته اوس تصویر اپلوډ کوم په دې طریقه بیا زه په بله کې ډېر صحیح درته ښیم خو صرف کولی شئ تاسو مثال په طور زه باک لاړ شم چیرې دا دې چې کې عکس راځي کولی شئ کلیک پرې وکړئ که دا تاسو ته چېرته نه راتله بیا زه تاسو ته یو بل جینه ښیم چې هغه بیا وروسته د دې سیټینګ په ویډیو کې هغه زه تاسو ته ښیم چې هغه په څه طریقه تاسو کولی شئ هغه وکړئ خو اوس راځو فلحال چینج ته دی چې دا تصویر چینج دا اوس ما جوړ کړ کلیک راغی اوس دلته که تاسو وینئ دوستانو یو شی نه راځي پکې مثال دلته که وګورئ دغه کمپیوټر هغه او دا نور هر څه صحیح پکې راغله اما دا سیټ لکه دا پیم نیمایي پکې راغلی نوره نه ده پکې راغلی صحیح ده موږ څه کوو دا کینسلومه زه بیرته ځمه بیرته غجې ته فرض کړئ دا دی نه دې کې اوس څه کولی شو موږ دا لږ وړوکی کوم زه فرض کړئ دومره دا که اوس وخورو دوستانو هر څه سیستم خرابېږي صحیح ده خو بل کار کوو د دې سایز زه لږ وړوکی کوم 96 دی زه یې کوم 88 مثال په طور دې سایز زه لږ وړوکی کوم صحیح ده دې به لږ ښه دا دې همداسې وي بیا زه ډاونلوډ کوم ښه بیا ډاونلوډ شو اوس تاسو ته یو شی دوستانو دی چې ما نه ویډیو تاسو ته وښیم فرض کړئ دا شی په پیسو اوس خو دا ما ټول پرې په استفاده شو که نه کله کله په پیسو راځي بیا چې دلته ډاونلوډ ووایې دې چې تا ته وایي چې پی مثلا پیسې باید ته پرې کړې په دې شیزو باندې که نه بعضې شیزونه یي هغه بیا ته څه کولی شي ته داسې کولی شي چې دلته ما سره د وینډو سکرین شاټ دی فرض کړئ دا د وینډو سکرین شاټ دی زه غواړم یو تصویر والم دا رقم دا زه فوټوشاپ هغه کومه سکرین شاټ کومه سکرین شاټ مې چې که زه سیو کومه کله مې چې سیو که بیرته زم یو بل فایل خلاصوم بل فایل څنګه مثال فرض کړئ دی چې یو فایل خلاصوم چې پرې وي صحیح ده کله چې پرې وي زه ځم اپلوډ ته اپلوډ دا زما تصویران دي دی چې اپلوډ ته
دا تصویر ده چې اوس ما سکرین شاټ دلته لیکلی سر سکرین شاټ دا راخلمه صحیح ده ثبت شو دلته یې کومه پری ډاونلوډ کومه مثلا بیرته په مغه سایز یې جوړو پری ډاونلوډ کومه صحیح ده تاسو کولی شئ لږ وخورئ یا خوا او دخوا لږ ذره پیکه راځي اما ښه دی کار ورکوي اوس بیرته راځو دوستانو تصویر ما چیرته که دیجې کې ډاونلوډ شو زه اوس ځم بیا هغه بیا راخلم چې په څه سایز دی ستا سکرین شاټ و دا دی اوس دا پی پکې راغله اما دا خط نیمایي راغی که تاسو ته ښکاري دې خواته مسافه ډېره خالي راځي که دا زه وخورم نو بیا نه کېږي دا غټېږي هم نه صرف وړوکی کېږي اما کولی شو دا رقم یې کړو فرض کوي اما بیا هم صحیح نه راځي صحیح ده یا کولی شو صرف دې جې نه استفاده وکړئ داسې داسې هم بد نه دی صحیح ده مثلا نور شی دومره مهم نه دی دغه رقم کولی شي ډن زه ووایم مخکې تاسو ته معلومه په دې شکل و تصویر اوس چې زه ریسټارټ ووایم بېرته به صحیح شي نو ځکه نه وړه چینل دلته چینج شو که نه صبر پبلش مې نه ده ولی بخښنه غواړم پبلش باید دلته ووایي یو اوس به چینج شي اوس چینج شو په دې شکل راځي دوستانو هغه پکې پناه کېده اما هغه هم پکې راغله کونجه چې خالیګه و هغه هم پکې راغله کله کله داسې راځي دوستانو که دلته فرض کړئ زه اوس مثال تاسو ته وښیم دا تورسنی تصویر و دا اوسنی دی مثال مخکې ما کوم تصویر و دا یو کله کله داسې راځي دوستانو چې تاسو هغه چې هغه کوي تصویر سیف کوئ هلته تاسو ګوره پټ علامه درکوله که نه چې دا جونې دا جونې نه پکې ښکاري لکه دلته راغله که نه بعضې وخت داسې چې نه راځي کې بعضې وخت راځي خو اوس بد رانغی زما په نظر لږ دخوا او دخوا سیټې خالي ده همداسې ډیزاین صحیح دی دوستانو دا د شاید د باکګراوند تصویر البته زه به د لوګو باره کې هم خبره درته وکړم دې باندې کولی شئ تاسو لوګو هم ساب کوئ تصویر هم ساب کوئ هر څه کار چې تاسو غواړئ کولی شئ ویډیو جوړه کوئ بلاګر هر څه چې تاسو غواړئ په دې سایټ کې تاسو کولی شئ او دوستانو زه خبره تاسو ته وکړم تاسو کولی شئ د هر څه دپاره د استفاده کوئ صحیح دی اوس راځو دوستانو ستاسو پوښتنو ته سوالونو ته او کله هم تاسو سوال او پوښتنه لرئ هیله د لاندې ویډیو نه یې ولیکئ ځکه وټساپ باندې ماته ډېر مسیجونه راځي او ډېرو ته زه جواب ورکوم ویډیو لاندې چې مسیج ولیکئ ماته پته لګېږي چې دې ویډیو کې خلک مشکل لري وټساپ کې ماته خلک مسیج کوي مثال او پلانجي کې داسې وي پلانجي کې تا داسې کړي پلانجي کې ماته داسې نه راځي ماته داسې نه راځي هسې ماته پته نه لګي کله چې تاسو ویډیو لاندې نه کمنټ ولیکئ ماته پته لګېږي چې دې ویډیو کې دوی دغه کې مشکل لري نو هیله ده ویډیو لاندې نه کمنټ ولیکئ او ویډیو ډېره اوږده شوله زما په نظر نږدې 1 ګنټه شوله نو الله دې وکړي چې خوښه شوې مې که چېرته هم خوښه شوي وي حتما در سره یو لایک ورکړئ او د بلې ویډیو په تمه اوسئ انشاءالله آینده کې او دا بل چینل مې سره کړی هیله ده هم سره سبسکرایب کړئ که ګیم هم کوئ هغه ته هم راتلی شئ نو بس تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو